افغانانو ته د خوښۍ او پرمختګ غوړ خبر. د اشرف غني د واکمنۍ مهال پروژه رسما پیل کیږي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. له شاوخوا 2.5 کاله ځنډ وروسته طالبانو ویلي چې د کاسا زر پروژې پاتې چارې به په راتلونکي میاشت کې بیا پیل کړي. ذبیح الله مجاهد په ایکس باندې لیکلي چې د دغې پروژې د بیا پیل تړون د افغانستان، پاکستان، قرغیزستان او ازبکستان ترمنځ د جمعې په ورځ د کپ په 13مه لاسلیک شو. ښاغلي مجاهد دا نه دي ویلي چې دغه تړون په کوم ځای کې لاسلیک شو، خو دا یې لیکلي چې د دغې نیمګړې پروژې چارې به د وري میاشتې په پای کې پیل شي او لګښت یې نړیوال بانک په غاړه اخیستی دی. د کاسا زر پروژې چارې د 1998 کال د سلواغې په 11مه پیل شوې وې، خو پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته دغه چارې ټکنۍ شوې. یاده دې وي چې د کاسا زر پروژې د چارو پرانیسته چې په 2014 کال کې د ولسمشر غني په ګډون د سیمې ځینو هیوادونو مشرانو له لوري تاجکستان کې وشو او ټاکل شوې وه چې په 2022 کال کې پای ته ورسیږي. تر شاوخوا 2.5 کلن ځنډ وروسته کارونه بیا د نړیوال بانک په مالي ملاتړ پیلېږي، خو د طالبانو له واکمنېدو او د نړیوال بانک د مرستو په بندېدو سره دغه چارې په ټپه ودرېدې. د کاسا زر پروژه چې 1250 کیلومتره اوږدوالی لري، 515 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي او د دغې پروژې ګټه په کال کې 400 میلیونه ډالر اټکل شوې ده. شنونکي وایي د دې پروژې سره به نه یوازې دا چې افغانستان ته برېښنا راشي، بلکې ډېر عواید به هم ترلاسه کړل شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.